بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږو دوستانو، چېرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ. نن جمعې ورځ هم ده او نن مهم خبرونو کې به یو افغانستان پاکستان خبره ډسکس کوو. دې وخت کې څه روان دي. علماء کنفرنس یې په یوه ورځ باندې کابل کې هم په اسلام آباد کې څه پیغام ورکوي او ورسره د اندروني چې کوم خبرې دي د افغانستان پاکستان دغه کم طرف ته ځي او دې وخت کې خاموشي طریقې سره کمې خبرې روانې دي. بل طرف ته جنرل فیض حمید حوالې سره تاسو ولیدل چې په افغانستان کې هغې چې کوم کپ پیلې کپ تصویر چې کوم وایرل شوی او هغه څه نتایج راووت هغه تاسو ګورئ چې جنرل فیض حمید څومره پورې نصور پاکستان دپاره او د افغانستان په حوالې سره هغې څه یا پاکستان حوالې سره طالبانو په حوالې سره هغه کې نور ډېر زیات یعنی د جنرل فیض حمید یو لوی داستان دی. دا خو چند په هغه باندې اوس رامخته کړو خو دې لوی داستان دی او خو موږ به ورکې اهم د پاکستان په حوالې سره یا د افغانستان په حوالې سره هغې پلانینګ چې کوم دی لږ ظاهرو او هغه په حوالې سره هم تاسو سره کوو. او تازه چې کوم د عمران خان په حوالې سره خبره روانه ده چې هغه ته اوس کم کمپلین طرف ته خبره ځي نو میته او عمران خان ته مخ ته څه مستقبل دی. ورسره یو بل خبر باندې به خبره کوو چې د یوټیوبر چې کوم خاص کر د پی ټي آی تحریک انصاف چې کوم دماغونه خراب کړي او ورته سره بزغونه بیخل او دروغ رښتیا چې اوس هم بیګا پورې که تاسو د عمران ریاض ولاګ وګورئ یا د نور یوټیوبرز والا اوس خو خیر ډېر خاموشي هم شوي ده په دې حوالې سره چې کوم ټیکنیکل طریقې سره د خپل ویور چې کوم غلطوي نو هغه هم تاسو سره نن په دې ویلا کې کوم. او یو بل خبر به سره کومه تشهیري مزاري به تاسو نوم لیدلو د پی ټي آی ډېر اهم زنانه وه او ډېره تکړه ښځه وه د هغه لور د ایمان مزاري مشهوره پدیده چې هغه انټي پاک اسټبلیشمنټ ده او ډېر نیریټیو چې کوم هغه کوي د پښتنو سره هم په جلسو کې وي نور هم وي. هغې یو لوی تنازع یو لوی سوشل میډیا باندې هم تاسو ګورئ چې د ناروې سفیر سره دوستي هغه دوستي دومره رنګ راوړو چې سفیر په دې پوه نه شو چې هغه یو عدالت احاطې ته یعنې هغه کیس و نو هغې ته هلته لاړو نو هغه باندې پاکستان ډېر غټ ایکشن واخیسته. سفیر خو سفارت نه لاړه خو د ایمان مزاري او د سفیر ناروې په منځ کې څه خبره ده دا به هم تاسو سره اخره کې ډسکس کوو. ویډیو اخره پورې وګورئ او لایک سبسکرایب لازمي راکئ. چې کوم ملګرو نه یم کړی چې کوم ملګرو هم سبسکرایب کړی یم او ویډیو ګوري نو دا تم نشان چې کوم دی هغه لازمي لګوئ چې دې سره ویډیو لږ مخکې ځي او ستاسو سپورټ ستاسو تعاون سره به انشاءالله زموږ دا سلسله چې کومه ده د خبرونو چې کوم حقیقت ویناوي او کوم په میدان خبرې روانې نو تاسو سره به ظاهره و ډېره مننه خوشحال اوسئ په دې خبره چې مونږ سره تاسو دومره تعاون کوئ. خو اوس په راځو اول ټاپک ما نن زیات کړل خو د شارټ په ویمه د افغانستان پاکستان باندې به راځم خو د عمران خان دې وخت کې پوزیشن انتهایی ویک دی او دې وخت کې تحریک انصاف هغه څه ورته وایي چې کله دریا خلک راواخلي نو هغه ارس بوټي ته لاس اچوي چې زه بچ شمه خو د تحریک انصاف بچ کېدو یا دې وخت کې چې کوم نمونه اوازونه اوچت کېږي د هغو بچ کېدو انتهایی مشکله ده. دې وخت کې یو فیصله شوې ده چې هغه اټل فیصله ده اسټبلیشمنټ لخوا سخته فیصله ده چې رعایت په چا سره هم نه کېږي. یو ټیکنیکل طریقې سره ځکه ځي چې د عمران خان فالوورز چې کوم دي هغه زیات دي او طریقې سره دا خبره هینډل کوي. خو عمران خان دپاره چې کوم پلان تیار شوی دی د نه مخکې هم چې څومره وزیر زمانو هغه شورونه ته والي لیاقت علي خان نه ته والي تر اخري بېنظیر بټو پورې چې کمې طریقې سره لاړه یا کمې طریقې سره چې کوم پلان تیار شوی واحد نواز شریف دی چې هغه یا الله بچ کوي یا هغه یو سیاسي هغه چلونه داسې چلوي. خو بل دا هم دا چې نواز شریف کې یو خبره وه چې دینداره او د دین طرف ته هغه ډېر زیات توجه هم ده او ډېر یو قسم په دې حوالې سره هغه موږ ګورو په ظاهره باندې نور به الله ته پته وي چې څومره الله ته نږدې ده خو نواز شریف ته ډېر چلونه جوړ شول خو بچ شول او نن د نواز شریف دشمنان یعنې هغه کې غټ دشمن همدغه فیض حمید و
چې هغه وخت کې به مونږ هم حیران وو چې مریم نواز به لګیا وه، نواز شریف به لګیا و، او اوس نواز شریف ډیمانډ دام دی چې باجوه. اوس په باجوه صورتحال باندې تحریک انصاف او نون لیگ متفق دي چې باجوه ته هم سزا ورکوي. ولې باجوه چې کوم دی تحریک انصاف سره هم ظلم کړی، نواز شریف سره هم کړی دی. خو دغه صورتحال باندې د بل طرف ته چې کوم دی خاص کر دی جنرل فیض حمید باندې دی باندې تحریک انصاف خاموشه خو نه دي، خو هغې نیوټرل دي، بس هغه چې دا د ادارې کار دی وشو. یعنی هغه فیض حمید چې تحریک انصاف ډېر پوخ ملګری و او ډېر پوخ موږ ورته ویلو شي چې د ټول ګیمونو چلونو دا کیسو کې هغه و. اوس جنرل فیض حمید خو سزا دا په دو قسم کې شوه، خو اصل خبره دې ته پاتې ده چې کوم انکوایري یا تفتیش روان یا مزید په کیسز کې کوم د 9 مئی صورتحال دی په هغه نه پرېږدي. هغه کې جنرل فیض حمید یقینا چې مهم هم دی او ورسره مهم سره عمران خان باندې ګواهي یا هغه ثبوتونه هغه ورکول، هغه د جنرل فیض حمید په دې کې ډېر زیات ویل کېږي دا چې عمران خان دپاره بیا هغه کېږي. خو عمران خان سره به کېږي څه مخ ته بوځي څه پلان عمران خان دا دی چې ماینس خو څرنګه چې نواز شریف باندې کوشش شوی، خو اوس فلحال بیا هم ماینس هغه شی نه دی، دې باندې راځمه. خو چې یو ځلې پلان تیار شو هغه وروسته کېږي نه، په مشکله باندې به شي. داسې یو قدرت که څه داسې کرشمه وکړي چې بچ شي، خو دې بچ کېدو د عمران خان هیڅ چانس فلحال نشته. او دغه ټول گیم چې کوم جوړ کړی شوی جنرل فیض حمید، او د جنرل فیض حمید د افغانستان خبره هم راځي چې دی کې د جنرل فیض حمید یو پاکستان باندې قبضه نه، چې کوم تاسو به لیده چې هغه ټایم کې د یوټیوبر ولاګر د عمران ریاض او د نور چې کوم دغه شانتي د تحریک انصاف د یو پټه به واچلې، دا به چې یو قسم بیان به د خلکو ذهن کې کېنول چې صدارتي نظام دا عمران خان دپاره نه و. دا ټوټل د جنرل فیض حمید پلان چې کوم و هغه خپل ځان ته و. هغه عمران خان هم بیا کډې لاین ته اچولو، خو صرف خپل مطلب یې اخیسته. بیا هغه نه دا تاسو ته پته لګي خبرونه به واورئ چې جنرل فیض حمید چې کله عمران خان پته ولګېده چې دا خو کډې لاین شو، نو هغه نه پس بیا هغه ټیم کې وزیر اعظم چې کله شهباز شریف جوړ کړو هغسې هم رابطې کولې، نواز شریف سره هم کولې چې خپل ځان ته لار صفا کړي او مافین تلافین یې کولې، خو هغو ورته بالکل کراس نشان لګولی و. دغه جنرل فیض حمید افغانستان کې هم لاس وهلو، طالبان هم دلته چې کوم ټي ټي پي طالبانو هغه هم روباسلي وو، مسلم شاه چې کوم دی سوات سره تعلق لرونکي وو هغه ته مفي دا ټول گیم کې دغه شریک وو او طالبانو سره هم ډېر زیات نږدې اړیکې لرلې. هغه دغه پلان هم و چې پاکستان سره د افغانستان هم په خپل انډر کې یعنی په خپل پالیسۍ کې وساتي او دا دواړو خطو باندې هغه خپله بچشي وکړي. یو غټ پلان یې تیار کړی خو هغه کې الله او تاسو ولیدل چې یو د وقت فرقونو او په هغه وخت کې هغه څوک هم نه دي پرېښي او یو غټ طاقت لرل، خو نن تاسو هغه انجام ګورئ. خو اوس ورسره د عمران خان پوزیشن چې کوم دی هغه انتهایی ویک دی او اوس عمران خان دپاره دویم چې لارې د وتو چانس نشته. تحریک انصاف د که ډېر هم چغې ووایي ډېر هم څه وکړي، خو د وتو د بچ کېدو چانس یې نشته. اوس رضو ټیک ته فالوورز دي، د هغې بیانیه پسې لاړ دي، د هغې پسې لاړ دي، خو هغه انده فالوورز چې کوم دي تاسو په دې وخت کې وګورئ چې پرون عمران ریاض ولاګ چې تاسو وګورئ عمران ریاض څه وایي، وایي جنرل فیض حمید کروۍ خو ښه وشوه، دا ټیک ته دا خو مني، وایي چې هغه کروۍ کومه ده هغه کې هېڅ ثبوتونه پیش نه شول، یعنی هېڅ ایویډنس پیش نه شول. نو اول الله بنده دومره دروغ ولې وی چې دا خو ټوله ښکاره خبره ده چې په هغه کې 26-27 کسان چې کوم دي هغه پیش شوي دي، څه حق کې هم وو څه نه حق کې هم وو، او هغه نه علاوه 3 وکیلانو ټیم چې کوم په هغه په خپله خوښه باندې وو. ټیک ته میا اشفاق خبره ته کوې خو نورو وکیلات هم خبرې وکړه، دوسره هم وکړه. اوس د آرمي چې کوم عدالتونه دي هغو فیصلې اوس جاري کېږي، خو دا خو هغه طرف نه چې کوم بیان و هغه بیان راغلو، اوس په عدالتي فیصله هم جاري شي. دا کورټ مارشل دی، فیډ کورټ مارشل دی، دا د عام عدالت د هغه والا کیسه نه ده.
او باقاعده ورته ټول هر څه ورکړي شي، شواهد دې کټه شي او بیا د هغه خپل سټیټمنټ چې کوم دی هغه کې هغه سیاسي کسانو نه مو تا بالکل داسې ویلي دي، خو یو ټیکنیکل طریقې سره د عوام دوکه کولو ما پوزیشن سره عمران ریاض کسان لکه د پی ټی آی چې کوم هغه فالوورز ټول پی ټی آی دي، نو هغه دوکه کولو سره یو بیا یو قسم هغه نیریټیو بلډ کولو کوشش کوي. دا ټول د خبرو هیر پیر دی. نو ته به کله الله نه بچ کېږي، ستا منې هم سختې ورځې به راځي او دا دروغ او دغه شانتې خبرونه ورکول د خلکو ذهن کول دا څومره غټه ګناه ده. وایي چې تاسو ور پورې تصدیق نه وي کړی بل ته خبر ورسوئ نو د هغې تلفي نه کېږي، یعنې د هغې معافي نشته. خو بهرحال دو انجام هم تاسو ګورئ او ډېرو انجام یې ولیدلو، د دو انجام هم نږدې دی چې دو سره به څه کېږي. خو اصل خبرې حقیقت ته به ځو. حمید میر تاسو ګورئ، هغه هم اسټبلیشمنټ څومره خبرونه ورکوي، څومره طریقې سره پاکستان کې ناست دی خو حقایقو سره او هغه سره نږدې ورکوي. امن ډېر تنقیدونه هم کېده، همدغه جنرل فیض حمید چې حمید میر صاحب څه نه دي کړي، نوکران یې هم ویستي وو، قلمونه یې ورمې بند کړي وو، تره ډې هم ورته ورکول، هر څه یې ورکول. خو هغې ولا هم تاسو ګورئ چې څه نمونه ده. خو جرنالیزم خپل ایتکس دي. بهرحال سړي خپل دغه ده، خو تاسو ته مې د دروغو حقیقت خبرونو پسې لږ ګورئ. اوس راځو د افغانستان پاکستان دی وخت کې معامله کومه ده. بیا ایمان مزاري باندې اخیري تاسو ته دا یو چرکلي خبر دی، خو ایمان مزاري په حوالې سره تاسو ته درکومه. د افغانستان پاکستان دی وخت کې معامله چې کومه ده دا دومره اسانه یا دومره هغه نه ده چې پاکستان وغواړي بس جنگ وکړي، پاکستان وغواړي دا بورډرز ټیک ته دا یې بند کړي دي. خو په دې صورتحال کې تاسو ولیدل چې پاکستان علما او افغانستان علما دا یو پیج دي، دا یو قسم نه غواړي چې موږ خپل منځ کې جنجال جوړ شي. بیا ورسره د پښتون بیلټ چې کوم دی هغه هم په یو پیج دی چې دا قسم افغانستان سره پاکستان سره دا لانجه نه غواړي. بېشکه چې پنجاب یا اسټبلیشمنټ به مختلف ګیمونه جوړ کړه، مختلف طریقې استعمال کړي، خو په هغه کې همیشه ناکامه شول او دې وخت کې به هم دغه پالیسي چې کومه ده ناکامه کیږي. خو اوس دې وخت کې د علما هغه تاسو ګورئ چې هغې یو قسم د اسلام پښتو د نور ټول روایاتو مطابق ټولې خبرې درستې دي او یو بل نه دا ظاهرېږي چې پاکستان افغانستان یو بل نه نشي بېلېدی. بیا ورسره دې وخت کې چې کوم موږ د کې مونږ ګورو چې سوشل میډیا یا د نور درو خبرونو څومره کار وران کړی دی او بیا ورسره د طالبانو حکومت چې کوم دی په هغه کې هم دغه شانتې کسان شته چې نه غواړي چې پاکستان سره هغه وکړي. او بیا کې جنرل فیض حمید ذکر مې ځکه ته وکړو چې هغه خپل یو ټوله جوړه کړې وه چې هغه به سپورټ کول، هغه ته بیا خپل مرات یا نور کیسې یا فیض ایپ شي چې څنګه پاکستان کې منفذ کېده. اوس دا صورتحال باندې یقینا چې اوس بدلون روان دی په هغه کې هم، او دا یو پاکستان چې کوم ډیمانډ دی چې یاره داسې لیکل وشي، داسې لیک وشي، داسې یو خپل منځ کې یو زمینګړی کینی چې موږ دغه معامله همیشه دپاره ختمه کړو، خاص کر د دهشتګردۍ د ټي ټي پي نور افغانستان سره چې کوم معاملات دي یا تجارت دی یا نور دي هغه نه که موږ ډېر باونډریز بند کړو دا نشي بندېدی. اخر کله پورې به دا دی په دې باندې زور ورکوي. او موجوده صورتحال کې ولسته غریب ولسته یقین پر وکړه. ما تېره ورځ یو ملګری میلاو شو، دوبۍ نه راغلی او دوبۍ کې بزنس کولو، افغانی او ما ورته څنګه راغلی چې موږ خو لکه پیسو والا کسان افغانان اوس هم کلاو ته څه ټیم وغواړي تللی شي، څه ټیم وغواړي تللی شي، خو صرف د غریب په هغه باندې مشکل جوړ کړي دي، تګ راتګ باندې، د ویزو باندې، د نورو باندې، د بزنس سره ویزو باندې، د نورو هغه باندې چې کوم سرسوخ لري هغو کلاو دي. مقصد خبره دا ده چې غریب پښتون ولس ته به کولو کمپلین دی دا به ناکامه کیږي. خو دې وخت کې د پښتنو لیډرشپ موږ هم کوشش کوو، موږ هم خبرو کې انټرویو کې کوشش کوو چې هغې ولمسو. یعنې ولمسو مطلب دا چې هغه دې طرف ته راواړو چې آخر تاسو نه دومره غټ ایشو چې کومه ده ولې په خاموشي. خو دې وخت کې پاکستان کې اندروني چې کوم حالات دي نو دې وجې باندې هم دا خاموشي زیاته ده. اوس راځو د ایمان مزاري چې کوم د شیري مزاري د تحریک انصاف
چې کوم غټ دغه موږ وایو چې معتبره ښځه وه د هغې لور ایمان مزاري همیشه په خبرونو کې دې وجې نه وي چې هغه انټي اسټبلیشمنټ دی، که هغه د پی ټي ایم جلسې وي، که هغه د چا جلسې وي، هغو کې به هغه وخت نیغه نیغه وه. اوس ایمان مزاري خپل کیسز باندې چې کوم ناروې سفیر دی هغه راځي او ایمان مزاري سره های کورټ کې سره یکجهتي کوي یا ملاویږي، نو هغه باندې پاکستان د سخت اکشن اخیستی، خارجه حافظ باقاعده هغه نوټس اخیستی دی او هغه سفیر چې کوم دی هغه پاکستان نه چلتوي شوی دی او دغه سفیر سره ایمان مزاري اوس مختلف خبرونه راځي چې دوستي دا دوستي خو لازمه خبره ده چې هغه ته څنګه ویلکم وشو، په هلته لاس میلاو کو، هغه میلاو کو، یعنې سفیر ته هم ښه پته ده چې پاکستان کې سفیران هر ځای کا مومنټ کوي د هغو خپل یو پروسیجر وي، یو خپل ایس او پي وي او بیا خاص کر سفیران په عدالتي احاطې کې بند دي، یعنې دې پورې بند دي چې سفیر د عدالت چې کوم پارکینګ ایریا وي هغه ته هم سفیر د نور ملکونو ولا نشي تللی، نو دومره خو هغه ته هم پته وه بیا داسې حرکت هغه څنګه کولو، خو د ناروې سفیر وي دوستي کې اکثر سړی انده کېږي، نو اوس به پته لګي چې دی انجام به مخکې سره ځي، خو په سوشل میډیا باندې چې کوم ایمان مزاري ده هغه ډېره زیاته هایلایټ کېږي او ناروې سفیر سره دوستي خبرې چې کومې دي هغه هر سړي په خوله باندې دي. همدې سره دغه نن ولاګ سر ته رسومه او انشاءالله چې تازه خبرونه خو ډېر زیات راځي، موږ په مخصوص ټاپک باندې تاسو سره هغه کوو، ولې چې تاسو نظر چې کم طرف ته زیات طرف ته وي نو موږ هغه باندې لږ تاسو سره کلیرنس کوو، نو انشاءالله مخ ته امیدونه دا شته چې پاک افغان ریلیشن هم ښه کېدیږي او پاکستان کې چې کوم دغه سیاسي بحران دی د دې انجام اوس مخ ته ډېر سخت را روان دی. خو الله دې وکړي خیر.